پاکستان بلاخره افغانستان ته محتاج شو. دا چې څه یې غوښتي او ولسمشر غني څه ځواب ورکړی په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان له افغانستان د اقتصادي سوء استفادې په لړ کې دا ځل غواړي چې د افغانستان په مرسته د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپله سوداګري پراخه کړي. د پاکستان د صنعت او سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د سولیز افغانستان په صورت کې پاکستان کولی شي چې له ډیرو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخه او لا زیاتو سوداګریزو اهدافو ته ځان ورسوي. د پاکستانی چارواکو په باور پاکستان په اوسنیو شرایطو کې اړ دی چې له افغانستان سره په خپله پالیسي کې بدلون راولي تر څو وشي کولی د یاد هیواد د لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ونښلي. خو افغان حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د پاکستان دا غوښتنه به هغه وخت ومني چې د اپنا تړون له مخې د ګوادر له لارې هندوستان ته د افغان تجارانو د توکو د انتقال مخه ونه نیسي. سره له دې چې تېره پنجشنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اپنا تړون موده هم وغځېده، خو بیا هم پاکستان له منځنۍ اسیا سره د سوداګري او افغانستان ته بیا له هند سره د پاکستان له لارې د سوداګرۍ اجازه نه ده ورکړلې. افغان چارواکو هم ویلي و چې غواړي په راتلونکي کې د پاکستان له لارې له هند سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او همداشان پاکستان هیواد ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا هیوادونو سره وصل شي. پاکستان په هر صورت اړ دی چې له افغانستان سره د ښو اړیکو له لارې د ځان لپاره اقتصادي فرصتونه زیات کړي او د دې کار لپاره ورته پکار ده چې د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. سره دې چې پاکستان دا درک کړی ده چې پاکستان له افغانستان پرته اقتصادي پرمختګونه نشي کولی او سولیز افغانستان به ورته اقتصادي فرصتونه زیاتوي، مګر بیا هم د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. پاکستان وار ویلي چې د سیمې د ثبات لپاره د افغان سولې په برخه کې همکاري کوي او غواړي له دې لارې منځنۍ اسیا سره وصل شي، مګر تر اوسه یې داسې اقدام نه دی اخیستی چې د دوی ښه نیت دی وښایي. نور پاکستان ته پکار ده چې د سولې په برخه کې د رښتینې همکارۍ له لارې د ځان لپاره اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه دا مهال اقتصادي وضعیت هم ورځ تر بلې بدتر کیږي. درنو لیدونکو، د یادې موضوع په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.